په قرآن کریم کې تر ټولو زیات استعمالیدونکی حرف من حرف جر دی چې تقریبا دا من حرف جر په قرآن کریم کې څه د پاسه 3000 دفعه راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم په قرآن کریم کې غالبا تر ټولو زیات استعمالیدونکی حرف په حروف جارو کې من حرف جر دی چې تقریبا دا من حرف جر په قرآن کریم کې څه د پاسه 3000 دفعه استعمال شوی دی او راغلی دی. په نننۍ ویډیو کې به موږ د من حرف جر هغه مشهور معناګانې ذکر کو چې هغه 12 معناګانې دي. دا من حرف جر د کومې معنا لپاره راځي. نو په دې 12 معناګانو کې اوله معنا ده هغه ابتدا چې من دا راځي د پاره د ابتدا، من راځي د پاره د شروع. نو کله چې من دا د ابتدا د پاره وي نو په دې وخت کې د دې من معنا به وي څخه یا نه، په معنا د څخه به وي یا په معنا د نه به وي. لکه الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاکی د هغه ذات لره چې بویتلو خپل بنده بیت الله شریف څخه مسجد اقصا ته. نو دلته من المسجد کې چې کوم دا من حرف جر دی دا د ابتدا د پاره دی، د شروع د پاره دی. دوهم من د یو شي نه د بچ کېدلو یا د حفاظت په مفهوم کې راځي. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. په دې اعوذ بالله کې دلته دا من دا د حفاظت یا د یو شي نه د بچ کېدلو په مفهوم او معنا کې استعمال دی. زه پناه غواړم د الله د شیطان نه، د شیطان څخه د دې نه د بچ کېدلو څه غواړي؟ پناه. دریم من راځي لپاره د تبعیض د کل څخه بعض. څه مطلب؟ یعنی د کل څخه د بعضې حصې ښکاره کولو لپاره چې دی هغه من راځي. لکه منهم من تحبهم، د هغو څخه بعضې داسې دي چې ته یې خوښوې، د هغو څخه بعضې داسې دي چې ته یې خوښوې. من دلته دپاره د تبعیض دی. څلورم من دا راځي دپاره د تبیین. د دې مطلب دا دی چې د یو مبهم یا عمومي شي د وضاحت لپاره دا من استعمالي، د دې لپاره چې د هغې حقیقت زیات واضح شي، د هغه مبهم شي یا د هغه عمومي شي حقیقت چې د هغه نور هم زیات واضح شي، د دې لپاره من راځي. نو په دې وخت کې بیا د دې من څخه مراد وي یعنی، په دې وخت کې به د من نه مراد وي یعنی، یا دې نه مراد به وي هغه شی چې، یا به د دې نه مراد وي صرف چې. لکه الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نو دلته مما تنبت الأرض من بقلها، په دې من بقلها کې دغه من دا د پاره د تبیین او د وضاحت د پاره دی. معنا ده نو ته وغواړه موږ لپاره د خپل رب نه چې را وباسي زموږ لپاره د هغه څه نه چې را زرغونوي ځمکه، یعنی د ترکارو د هغې نه. دا یعنی دا د من معنا، یعنی د ترکارو د هغې نه او د بادرنګو د هغې نه او د اوږې د هغې نه او د مسورو د هغې نه او د پیازو د هغې نه. پنځم من دا راځي د پاره د سبب او علت. دا من دا د فعل د کېدلو سبب او علت بیانولو لپاره راځي چې هغې ته من سببیه ویلی کېږي. لکه الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي مما خطیئاتهم اغرقوا، د خپلو ګناهونو د وجې غرق کړلی شو. دوی د خپلو د ګناهونو د وجې څه شول؟ غرق کړلی شو. دلته دا مما په دې کې چې کوم من دی دا د پاره د سبب او علت دی. من دلته دا ظاهروي، دا ښکاره کوي چې د دې خلکو غرقېدل د دوی د ګناهونو په سبب و یا د دوی د ګناهونو د وجې و. دوهم دا من دا د خطیئاتهم او اغرقو په منځ کې سببي تعلق قایموي
او دا ښکاره کوي چې د دو غرقېدل بلا وجه نه و بلکې د دوی د ګناهونو د وجې نه و. شپږم من دا راځي د پاره د تقابل یا تعلق. دا د دو شیانو په منځ کې د تقابل یا د تعلق لپاره راځي. نو په دې وخت کې به چې کله دا د تقابل یا د تعلق لپاره وي نو بیا به په دې وخت کې مطلب د دې وي مقابله کې یا په ځای یا په بدله کې. لکه این نحن منک، موږ ستاسو په مقابله کې چیرته یو. دلته منک کې دا من دا په دې مطلب دلته مقابله ده، په معنا د مقابله ده. اوم من دا راځي په معنا د مطابق. لکه قرآن کریم کې الله رب العزت فرمای اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم په دې آیات کې دا من دا په معنا د مطابق سره ده. آیات معنا ده اوسوي تاسو دوی لرا د طلاق کړي شو ښځو لرا په وخت د عدت کې، اوسوي تاسو دوی لرا چرته چې تاسو اوسېږئ د خپل وس مطابق. دلته من په معنا د چا دی؟ مطابق. اتمه معنا من دا کله کله زایده وي نو په دې وخت کې دا بیا وي د پاره د تاکید یا د عموم. من زایده لپاره د تاکید یا د عموم. دغه کله چې دا من دا زایده وي نو په دې وخت کې دا من په نفي او سوال کې تاکید یا عموم پیدا کولو لپاره راځي. کله چې من څه وي زایده وي نو په دې وخت کې دا من په نفي او سوال کې تاکید یا عموم پیدا کوي. لکه الله رب العزت فرمایي وما من اله الا اله واحد، او نشته د هیڅوک نفي کې تاکید، او نشته د هیڅوک لایق د عبادت سوا د یو الله نه. نهمه معنا من دا راځي لپاره د فصل او امتیاز. دغه من دا د دوش متضاد شیانو په منځ کې فصل او د امتیاز لپاره استعمالیږي. لکه الله رب العزت فرمای والله يعلم المفسد من المصلح، او الله پیجنی فساد کوونکی او اصلاح کوونکی. دلته دا من چې دی دا د دو متضاد شیان چې مفسد او مصلح دی د دې په منځ کې د امتیاز او د جداوالي لپاره راغلی دی. لسم من په معنا د ب. کله ناکله من حرف جر د ب مفهوم ورکوي، مثلا ذریعه یا سرا یا سخا وغیره په معنا کې وي. یعنی من دا د با حرف جر په معنا کې استعمالیږي چې دا غبا معنا دا ذریعه یا سرا یا سخا. نو په دغه درې معناګانو کې من حرف جر هم کله کله استعمالیږي چې کله دا په معنا د با حرف جر سره وي. لکه الله رب العزت فرمایي يحفظونه من امر الله، حفاظت کوي هغوی د په حکم د الله سره. دلته په معنا د سره دی، دا من حرف جر د با په معنا دی. یولسم من په معنا د فی. کله ناکله من د فی معنا ورکوي. لکه الله رب العزت فرمای یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، ای د ایمان خاوندانو کله چې आवाज وکړی شي د مانځه لپاره په ورځ د جمعې. دلته دغه من په معنا د فی دی. نو من په پښتو کې معنا مونږ کړې ده د مانځه لپاره په ورځ د جمعې، په ورځ د جمعې. دا پی د من معنا. دولسم اخرانی معنا من په معنا د عن. کله نا کله من حرف جر دا د عن حرف جر مفهوم یا معنا ورکوي. لکه قد كنا في غفلة من هذا، یقینا مگو په غفلت کې د دې نه. نو عن په معنا د دلته دغه من په غفلت کې د دینا، مونږو په غفلت کې د دینا. من دلته په معنا د عن دی. عن هذا